کزس شوم کسر بستاوی ستاوی چیز دن با خمخده دن بخینا شال می پپڑی باندې زوړ شو نتکې می زنګ شو جانان تور خاور شنا دا مرور مرور گرزا گرزا یک می رضا کړی د هندوی زوی بایما مینس کې ولاړ رات تور خمدے سامی بے سادے دا چا تڑلی بند غم دے یار ترپنا دے او دمینی او ټولګي علم دے ود بلتانا د بلتانا د بلتانا او د بلتان سر د شام پورې فوزونه سامي مات مات کیږي هی لاري خوزان جانان تر سهما پزړګي میرا وریږي هیشوي مدیدي زدلغمان ہے زدلغمانا زدلغمان پلوری زما سامي مات مات کیږي ہے لاري خوزان جانان تر سهما پزړګي میرا وریږي هیشوي مدیدي هیشوي مدیدي ما خو ټول ژوند د یار په نوم کړو نور به څه غواړي او مینې مې زړه لکه ماشوم کړو او په چغو جاړي هی بېلتون د قدر را معلوم کړه اوس به سلام ہے اوس به سلام اوس به سلام اوس به سلام په دولاسی درتا کوما سامي مات مات کیږي هی لاري وګدي خوزان جانان تر سهما پزړګي میرا وریږي هیشوي مدیدي
هی شوی مودیه او امجد دا سنگ سفر دے چن ختمی او زما خو پند غم پسر دے وقت نه تیریږي د مسافرو سختر دے ما خام پردی دیوال ته مخ کی وژاړي ناسامي ماته کیږي هی لارې اوږدې خو ځان جانان ته رسومه په زړګي مې راورېږي هی شوي مودې ملګرو بیګا زه لایو راغلی وم خو هغې کې غږم صحیح نه و او زه هم پکې داسې بېسوره هم نه نم ډېر په سور به ونه غږېږم خو ځینو ملګرو بلکې ځینو نه ډېرو ملګرو واپس په مسنجر ووي چې هغه ویډیو دې ولې ډیلیټ کړه نو صرف په دغه وجه باندې چې هغې کې داسې ښه غږ نه و راغلی اواز هم پکې صحیح نه و راغلی په دې وجه باندې نو دغه ملګرو دپاره نن بیا غواړم به دغه همغه پرونی چې کوم ټپیزې ما یو څو کړې وي نو په هغه دغه کې بیا وکړم او هیله ده چې خوښ یې کړئ تاسو مننه وطن پوهېږم جنت دی نازړه تیزو دا مو قسمت دی یاد مې د پلار هر نصیحت دی سبا مې بیا د سفر نیت د مور لاسونه ښکلوم د کوره زما د کوره لرې ژوند تېرېږي مسافر کې زړه خوږېږي قسم په خدای کرانه زړه مې له تا نه صبرېږي د تعویذونو غاړه ډکه ګرځومه سپوږمۍ ته ګورمه په شپه کې دا مې دعا ده په مانځه کې هر مسافر په وطن شته کې خدایه هیڅوک بې پلاره مه کې بچي بې سره شي بیا خپل پردي کنځینه د ګلاب جرګه وکړه راشه په خپله جرګه وکړه بس مکمله جرګه وکړه په پلار مې بله جرګه وکړه که
در نکړم پړومبي چرګ بانګ بزونا ستا پخکالو مزړه شکی شو لاس می پخپلا پتندی شو صبر تمام می د زړګي شو ہے مخ می د غم تیر سری شو د جانان غم می د سر منی او تر پورې لاړم تر هر دراو پورې لاړم د خړ خیبره پورې لاړم تر پیښوره پورې لاړم چې چرته ښکلي وي بدرنګې زړه وینا چې ستا کوڅې ته مخامخ شم لکه کعبې ته مخامخ شمه بس زمانې ته مخامخ شم چې آینې ته مخامخ شم په ځان خفه شم خیرې درته کومه بل وطن ته نه ځم چې مې یار دلته دی بل وطن ته نه ځم چې مې یار دلته دی سری شونډې شرابي سترګې خمار دلته دی سری شونډې شرابي سترګې خمار دلته دی او باران لس ورځې وریږه نه مې غنم شته نه د یار دیدن لزما خدایه زما اواز توری کړي چې د فلانې په واده ځم توری خدای دې زما کړه غونډې منډې او چې غبرګې مټې دې د سر لاندې کومه زما خو ژوند زما خو سایې چې ستا بس یما کرل ریبل کومه ید پشکال دوبجنی ورازی جنې د تور کمیس لمن ځانته وهینا دا برکت بینې ډېر دی چې کور پردي دي دعا ستا د ژوند کومه یا په یاران دې خاورې واوړه تشه دعا راته کوه ناروغه یمه ټول مسافر وطن ته راغلل
یا یار خفد یاد قصد اون رازینا خبر میں کلا کلا خلا مرس چیو گچی اکثر تی سڑی مرینا زما خوشون زما خوصائی چستا بسیما کرل ریبل کوما ډیره مننه فاروق براق صاحب سلامونه امید دی پکې ژوندی اوسئ د ممتاز صاحب یو غزل به ووایم او بیا به بند کړم او ما اصل کې ایسي بند کړی شور پکې راتلو او ګرمي نو شو او د شپې یوه بل جدای د شپې یوه بل جدا زه نشه یم لالیا دا شپه زما په شان ده که زه شپه یم لالیا د شپې یوه بل جدا د شپې یوه بل جدا زه نشه یم لالیا دا شپه زما په شان ده که زه شپه یم لالیا د شپې یوه بجه ده دا ځان راته نن تا سره بدل لیدی شي دا ځان راته نن تا سره بدل لیدی شي یقین راکه چې ستا یما هغه یم لالیا دا شپه زما په شان ده که زه شپه یم لالې د شپې یوه بجه ده ستا دی د ململ جامې اغوستې ستمګرا ستا دی د ململ جامې اغوستې ستمګرا یس زه لکه د مست باران شیبه یم لالیا دا شپه زما په شان ده که زه شپه یم لالیا د شپې یوه بجه ده ممتاز یم که کامیاب یم که ناکام بلا پسې ممتاز یم که کامیاب یم که ناکام بلا پسې یا په خپل ځان کړې خپله تجربه یم لالیا دا شپه زما په شان ده که زه شپه یم لالیا د شپې یوه بجه ده د شپې یوه بجه ده زه نشه یم لالیا دا شپه زما په شان ده که زه شپه یم لالیا شپه یم لالیا بس په ګونو ملګرو ځکه ګرمي مې ډېره وشوه
څونه ملګرو چې هم کمنټ یې کړي دي د ټولو مننه. ما خو به د چا نوم ځکه نه اغوستی چې ما خو باجه غږوله دې خوا مې خیال نه و، او څونه کسانو چې واورېدمه نو بیا به یې مننه. اصل کې ما پرون دغه شان لایو ویډیو کړې وه خو په هغې کې غږ ښه نه و راغلی او صحیح نه و، نو هغه بیا ما ډیلیټ کړه. بیا ډېرو ملګرو په مسنجر کې وویل چې ولې دې ډیلیټ کړله، نو کیدای شي هغه ملګري پرې نه پوهېدل، خو ما ته خو ځان ښکارېده چې لکه څومره خرابه شوې وه ویډیو، نو ما ځکه دغه شان وګڼئ. انورزیب وایي چې چغې په لالي پسې خوبونو کې وهم، نو بس هغه رحمان ګل ریکارډ کړی د خیره او لږو ورځو کې به دا چې کوم دی ریلیز شي، او زه مناسب نه ښکاري چې زه دې ټایم کې ووایم، ځکه چې ما ته خو بل کمپوز کې راځي نه، او مغه کمپوز چې کوم دی هغه رحمان ګل ریکارډ کړی، زه به هغه شانته هم نه ویلی شم. نو ملګرو بیا هم مننه، او که ژوند و بل وخت سره به بیا لایو راشم. اوس ګرمي هم وشوه، ما اصل کې اے سی بند کړو، او د عربو ګرمي خو ټولو ته پته ده چې عربو کې څنګه ګرمي شور و، نو ما وی چې غږ تاسو ته صفا درشي. نو بیا هم د ټولو مننه، انشاءالله بل وخت سره به بیا راځو، او تر هغه وخته پورې اجازه غواړم. ډېره مننه.